أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دې آیت مبارک شان نزول کې مفسرینو دا واقعه نقل کړی ده چې په مدینه منوره کې یهودیانم اوسېدل او د مشرکانو دو قبیلې اوس او خزرج دا دواړه قبیلې هم مدینه منوره کې اوسېدلې او د دغه اوس او خزرج قبیلې د دې یهودیانو سره نږدې تعلقاتو چې کله اوس او خزرج قبیلې والو اسلام قبول کو نو بیا هم دوی هغه زوړ تعلق د یهودیانو سره ساته او په هغې باندې به اعتماد کو ځکه کلی و علاقه وه غمخادي وه د یو بل سره تعلقاتو نو انفرادي طور هم او اجتماعي طور هم بیا مسلمانانو د دغه یهودیانو سره تعلق ساتو او کم تعلق چې د اسلام د زمانې نه مخکې و نو هغه شان په اخلاص سره او په خلوص سره دی هغه خپل تعلقات د هغې سره جاري وساتل لیکن د یهودیانو په زړونو کې د اسلام او د مسلمانانو بغض او کینه او دشمنی دینه د هغې زړونه ډک و ندی به مسلمانانو سره کې ناستل او د دین به د راز خبرې معلومولې ځکه صحابو کې بعض خلق بالکل ساده خلق او بعض خلق ډیر عقلمن او ډیر پوه و نو هغه ساده خلق باندې په خپل خبرو کې دوکه کول او هغې نه به د اسلام او د مسلمانانو او د انتظامی امور متعلق د راز خبرې اخیستې هغه به بیا دشمن ته رسولې او دغه شان به مسلمانانو ته نقصان ورکو د جنگ بدر په موقع باندې د کافرانو یو جاسوس راغی او د ساده مسلمانانو سره کېناستو او کلمه هم د هغې په مخ کې وویله وی تاسو زما دا کلمه واورئ چې دې کې څه غلطي شته دی چې کلمه ویله کلمه صحیح بیان کړله د هغې په اعتماد وکړو چې دی خو مسلمان دی صحیح کلمه وی بیا د قرآن مجید یو څو سورتونه ورته یاد وو هغه هم ورته واورول وی تاسو زما دا سورتونه واورئ چې که دې کې څه غلطي نو تاسو زما اصلاح وکړئ په دې باندې نو ساده مؤمنانو هغې په دې باندې دوکه کېدل او په هغه باندې خیال او ګمان کو چې دا خالص مسلمان دی لیکن چې کوم پوه خلقو تجربه کار خلقو چې هغې وکتل د هغې په شک راغی دا موږ ته جاسوس ښکاره کېږي او زمونږ راز معلوموي جنگي راز او بیا دشمن ته بیانوي نو چې هغې ونیوه او ویوه نو هغه اقرار وکړو چې او زه د کافرانو او مشرکانو د طرف نه
جاسوس راغلی یم. بیا د هغه معلومات کول چې دشمن فوج د هغې تعداد څومره دی، معلومات یې نه ورکول. بیا نبی علیه السلام ته پیش کړی شو، هغې ته نه په طریقه باندې تپوسونه وکړل، ستا نوم څه دی، د پلار نوم دې څه دی، د کومې قبیلې سره تعلق دی، د کوم ځای نه راغلی، په دې طریقه باندې. بیا اخر کې نبی علیه السلام ته دا تپوس وکړو چې ستاسو د فوج تعداد څومره دی، څومره خلق د مکې مکرمې نه را روان شوي دي. نو دې کې هغه تاخیر کو، جواب یې نه ورکو. بیا نبی علیه السلام په طریقه باندې معلومات وکړو. دا خو راته ووایه چې تاسو روزانه د دې لښکر دپاره څومره اوښان حلالوئ. نو یې ده وویل چې یاره موږ 10 اوښان روزانه حلالو. نبی علیه السلام د هغې نه اندازه واخیستله چې دشمن د فوج تعداد څومره دی، ځکه په هغه وخت کې یو اوښو دا د 100 کسانو دپاره کافي کېده. نو چې 10 اوښان روزانه حلالیږي، نو دې نه معلومه شوه چې دشمن تعداد 1000 دی. دې نه نبی علیه السلام اندازه واخیستله او هغه اندازه صحیح ثابته شوله، د هغې تعداد واقعي هغه 1000 کسان و. نو دغه جاسوس په هغه باندې بعضې ساده و مؤمنانو اعتماد وکړو او هغه ته د راز خبرې ښکاره کول غوښتل، او چې کوم تجربه کار کسانو نو هغې منع کړل چې داسې مه کوئ، دا زمونږ مسلمان رور نه دی بلکې دا جاسوس دی او د دوکې دپاره کلمه او د قرآن مجید صورتونه یاد کړي دي، هغه تاسو ته بیانوي، تاسو ته دوکه درکوي. او دغه شان د مدینې منورې چې کوم مقامي یهودیانو، نو هغې به هم د مسلمانانو سره کېناستل او په دروغه باندې به د کلمې او د ایمان او د اسلام اقرار کوي، موږ خو مسلمانان یو، ستاسو ملګري یو. او چې کله به ځان له شو، نو بیا به د مسلمانانو خلاف سازشونه او منصوبې جوړولې. نو دغه مؤمنانو ته الله پاک په دې آیت مبارک کې دا هدایت ورکړی دی چې تاسو به د مؤمنانو نه علاوه بل یو کس چې هغه غیر مسلم دی، که هغه یهودي دی، که هغه عیسائی دی، که هغه قادیانی دی، که هغه شیعه دی، که هغه هر یو مذهب سره تعلق ساتي او چې غیر مسلم دی، نو دی به تاسو خپل رازدار نه جوړوئ، د راز خبرې به درته تاسو نه بیانوئ. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو غیر مسلم نوجوانو چې هغه ډېر زیات خوشنویس و، ښایسته لیکل به یې کول. چا حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل چې که دا کس د ځان سره منشي او کاتب مقرر کړ، ډېر ښکلي لیکل کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې داسې خلق موږ خپل رازدار نشو جوړولی چې دته موږ حکومتي عهده حواله کو، د حکومت په امورو کې شامل کو، نو دی به زموږ د راز دا خبرې وړي او دشمن ته به بیانوي، دغه شان به اسلامي حکومت ته نقصان رسیږي. نو سره دی چې دغه ښه صفت د لیکلو په هغې کې موجود و، حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته سرکاري نوکري او سرکاري ملازمت هغې ورته ورنکو او د حکومتي امورو کې هغه شامل نکو. زموږ حکومتي نظام چې ګډوډي د هغې بنیادي وجه هم دی چې داسې خلق په حکومت کې په اهم عهدو باندې ناست دي چې هغه د دشمن دپاره کار کوي، هغه د دې ملک خیرخوا نه وي، هغه د اسلام او د مسلمانانو خیرخوا نه وي. نو په دې وجه باندې نظام حکومت کې فرق راځي. او څومره اسلامي حکومتونه چې په هغې باندې زوال راغلی دی، نو د هغې تاریخ انسان وګوري، د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې په هغې کې غیر مسلمو ته اهم عهدې ورکړې شوې وې او د هغې په وجه، د هغې د سازشونو په وجه باندې او د هغې د بې وفایۍ په وجه باندې مسلمانانو ته او اسلامي حکومتونو ته نقصان رسېدلی دی. نو په دې وجه باندې الله پاک ټول مؤمنان منع کړل. خطاب خو صحابو ته دی، خو دا حکم عام دی، د ټولو مؤمنانو دپاره دی تر قیامته پورې چې تاسو به غیر مسلم خلق هغه به خپل رازدار او مشیر او وزیر هغه به تاسو نه جوړوي. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تتخذو، تاسو مه جوړوئ بطانة رازدار. بطانه د کپړې استر ته ویلی شي، دننه طرف چې کوم بدن سره لګي، بطن ګیډې ته ویلی شي، نو ګیډې سره چې کومه کپړه لګي نو دې ته بطانه ویلی شي. دا د دې لفظي معنی ده او اصطلاحي معنی دلته هغه رازدار دی. داسې یو کسو دوست جوړول
چې هغه په خپلو اهم معاملاتو کې د هغه نه مشوره اخلي او په هغه باندې اعتماد کوي، د خپل راز خبرې هغه ته بیانوي. د دې ته بدفانه ویلی شي. د دې نه الله پاک مؤمنان منع کړل چې تاسو به د زړه رازدار او اعتماد والا کس نه جوړوي، مشیر او مشوره اخیستونکې مشورې به د چا نه نالې، من دونکم علاوه د خپلو مؤمنانو نه. چې تاسو کې مؤمنان شته دی، تجربه کار خلق شته دی، نو هغه خپل مؤمنان هغه په حکومتي عهدو باندې واخلي، او غیر مسلم خلق چې هغه د دې ملک خیرخوا نه دي، هغه د مسلمانانو خیرخوا نه دي، هغې ته حکومتي عهدې تاسو مه حواله کوئ. او د هغې وجه بیانوي لا یألونکم، دی به کمې اونکي تاسو سره خباله په نقصان رسولو کې. د دې کار بسي اسلامی حکومت ته نقصان رسول، مسلمانانو ته نقصان رسول، اسلامی حکومت کمزورې کول. نو چې کله دی تاسو ته نقصان رسولو کې کمې نه کوي، نو دا ستاسو دوستان نشي جوړېدی. لہذا دی سره تاسو د زړه دوستی او د زړه تعلق مساتئ، او په اهم حکومتي عهدو باندې دی ته ډیوټي مه حواله کوئ. ودو ما عنتم، دویمه وجه بیانوي چې دین تاسو الله پاک منع کړي دي. نو د یو وجه خو مخکې بیان کړل لا یألونکم خباله، چې دی به تاسو ته نقصان در رسوي، په دې کې به کمی نه کوي. او دویمه وجه بیانوي ودو، او دی غواړي، تمنا او آرزو کوي، خواهش لري، دا خبره خوښه ګڼي، ما عنتم، ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې پریوځئ، چې تاسو ته تکلیف ورسیږي. د دې خلقو د دې غیر مسلم خلقو خواهش دا دی. لہذا تاسو دی سره د خپل راز خبرې هغه مه شاملوئ، هغه ورته مه بیانوئ. قد بدت البغضاء، یقینا چې ښکاره شوی دی بغض او کینه، دشمني، من افواههم، د دوی د خولو نه. یعنې کله کله به د دغې خلقو په خولو باندې د مسلمانانو د اسلام هغه دشمني هغه به ښکاره شوله، بې اختیاره به د دې د خولې نه به خبره ووتله. وما تخفي صدورهم، او هغه څه چې پټ کړي دي، صدورهم، سینو د دوی، زړونو د دوی، په زړونو کې په سینو کې کوم څه پټ ساتلی دي، اکبر، هغه د دې نه ډېر لوی څیز دی. یعنې په خولې باندې خو بې اختیاره ترې نه د مسلمانانو دشمني ښکاره کېږي، خو اصل دشمني هغې په زړه کې پټه ساتلې ده، چې کله موقع راځي نو هغه دشمني به دې ښکاره کوي او مسلمانانو ته به نقصان ورکوي. لہذا تاسو دې سره د زړه تعلق او د زړه دوستي مه قایموئ. قد بینا لکم الآیات، یقینا چې موږ ښه بیان کړي دي، لکم الآیات، تاسو ته خپل آیاتونه، خپل حکمونه. الله پاک خپل حکمونه وختن په وختن باندې بیانوي، دې دپاره چې تاسو دې باندې عمل وکړئ. ان کنتم تعقلون، که چېرې تاسو کې عقل موجود وي، پوهه یې تاسو، نو تاسو په دې باندې عمل وکړئ او د داسې خلقو سره د زړه دوستي او تعلق مه ساتئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تتخذوا، مه جوړوئ تاسو، بطانة، رازدار، من دونکم، علاوه د خپلو مؤمنانو نه بل چا لره، غیر مسلم کس هغه خپل رازدار مه جوړوئ. لا یألونکم خبالا، دوی کمی نه کوي ستاسو دپاره په نقصان رسولو کې. ودو، دوی غواړي، ما هغه څیز عنتم چې تاسو په مشقت کې پریوځئ، تکلیف تاسو ته ورسیږي. څنګه چې په غزوه احد کې 80 کسان شهیدان شو، نو دغه غیر مسلمو، دغه کافرانو، مشرکانو په هغې باندې د خوشحالۍ جشن مناو کو. قد بدت البغضاء، یقینا چې ښکاره شوې ده دشمني، من افواههم، د دوی د خولو نه. بې اختیاره د دوی په خولې باندې خبرې راځي چې هغې نه ستاسو دشمني معلومیږي چې دا ستاسو دوستان نه دي، دا ستاسو دشمنان دي. وما تخفي صدورهم، او کوم څه چې پټ دي د دوی په زړونو کې، اکبر، هغه د دې نه ډېر لوی څیز دی، هغه دشمني نورم زیاته ده. قد بینا لکم الآیات، یقینا چې موږ ښه په وضاحت سره بیان کړي دي تاسو دپاره خپل آیاتونه. ان کنتم تعقلون، که چېرې تاسو کې عقل وي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.